السلام علیکم ملګرو، څنګه تاسو پته چې پاکستان او انډیا چې کوم دی ابل ورځ میچ وشو چې دغه میچ چې کوم دی سره ریزلټ سره نتیجه راونه وته. دغه میچ چې کوم دی باران د واجی ختم شوی و. دغه میچ کې چې کوم دی صرف یو انینګ شو د پاکستان چې کوم بیټینګ و نو پکې نو شوی. دغه میچ ابل ورځ تر سره شوی خو په دې میچ باندې اوس هم خبري اترې روانې دي. د پاکستان په خواني فاست بولر شعیب اختر د شاهین افریدی، نسیم شاه او حارث رؤوف په باره کې سوالي. شعیب اختر د پاکستان د فاست بولینګ په باره کې سوالي دي. پورا معلومات درل په دې ویډیو کې درکوم، نو په ویډیو کې راستر اخیره پورې پاتې شئ. د پاکستان کرکټ ټیم په خواني فاست بولر شعیب اختر ویلي چې شاهین شاه افریدی پر روان ورلد کپ کې یو فیرا بیا ټول بیټسمنانو لپاره خطر وي. شعیب اختر ویلي چې خاص کر روهت شرما او ویرات کوهلی چې کوم در شاهین شاه افریدی په بالینګ باندې بالکل نه پوهیږي. د شاهین شاه افریدی بالینګ ته چې کوم در روهت شرما مکمل خپانه شټینګولې. شعیب اختر ویلي چې د پاکستان سره چې په اوس وخت کې کم فاست بولینګ اٹیک ور سره دی، د پاکستان سره چې کم تیز بالران دي لکه حارث رؤوف چې په یو نیم سل سپیډ سره بالینګ کوي. نو شعیب اختر ویلي چې دا چې کوم در روان ورلد کپ د لپاره د ټولو ټیمونو لپاره ډیره غټه خطر ثابتې دی شي. شعیب اختر ویلي چې د پاکستان څخه په اوس وخت کې کم درې فاست بولران دي، داسې فاست بولینګ اٹیک جوړي چې کوم دی د هیڅ چا سره هم نشته. شعیب اختر په خپل ویډیو پیغام کې ویلي ویرات کوهلی او روهت شرما که د دنیا څومره هم بهترین بیټسمنان دي، خو روهت شرما او ویرات کوهلی چې کوم دی شاهین شاه افریدی په بالینګ باندې مکمل نه پیږي او د شاهین شاه افریدی په ور کې روهت شرما او ویرات کوهلی اوټ کیږي. شعیب اختر ویلي چې دا دریم ځل شو چې روهت شرما د شاهین شاه افریدی په ور کې اوټ شو. چې کله شاهین شاه افریدی او روهت شرما آمنا سامنا وي، نو خاص کر په روهت شرما باندې ډیر زیات پریشر وي، نو په دغه وجه باندې چې کوم دی روهت شرما خپل وکټ د لاس ورکوي. شعیب اختر د پاکستان د فاست بولرانو ډیر زیات صفات کړي دي. شعیب اختر ویلي چې پاکستان همیشه لپاره ډیر بهترین او تکړه بالران پیدا کړي دي. شعیب اختر ویلي چې په اوس وخت کې په ټوله دنیا کې د پاکستان سره چې کوم فاست بولینګ اٹیک دی جوړه ده، نو دا د یو ملک یو هیواد سره هم نشته. تاسو سره دا معلومه شي په اوس وخت کې چې پاکستان د کم فاست بولینګ اٹیک دی چې کرکټ په دنیا کې یو راج کوي. په ټوله دنیا کې چې کوم دی بهترین بالینګ اٹیک جوړه منل کېږي، نو دا درې وانه بالران پښتانه دي. زیات مرګري وایي چې حارث رؤوف پښتون نه دی، نو حارث رؤوف پښتون دی. ما تاسو ته بار بار کلیر کړل. تاسو وایي د حارث رؤوف چې کوم دی ما سره په پښتو ژبه کې انټرویو ده، اواز هم په تاسو باندې واورم په بل ویډیو کې به در سره شیر کما. د حارث رؤوف تعلق د مانسهرې سره دی چې سواتی قوم سره تعلق لري. حارث رؤوف پښتون دی، نسیم شاه پښتون، شاهین شاه افریدی پښتون. نو په اوس وخت کې چې پاکستان د کم درې فاست بولران د په ټوله دنیا کې راج کوي، یعنی پټان فاست بولینګ اٹیک وته ویلی شي.